جل جلاله په ورځ د قیامت کې هغه انسان او هغه بنده ته نه ګوري، توجه د هغې نه اړولې وي، هغې ته نه ګوري. څوک دی؟ دا څه ګناه کړې ده؟ شراب یې څښلي دي؟ آیا زنا یې کړې ده؟ قتل یې کړی دی؟ نه، هغه کس لا یقیم صلبه فی رکوعه و سجوده، چې هغه ملا نه سیده کوي د خپل رکوع نه او د سجدې نه. سبحان الله. قیامت کې د محروم شوي دي، الله تا ته نه ګوري، خلاص الله ته په قیامت کې ونه کتلې، لاړې تباه شوې. اب څه وجه باندې دا مسلمان ورور فرض مونځ کوي، نفلونه هم کوي، پابندۍ سره تهجد هم کوي، دغه زمون خور فرض مونځ کوي، نفلونه هم کوي. دقه مشکل دی چې ملا نه سیده کوي، عزتمندو دې توجه وکړي. دې وجه نه په بعض نور حدیثو کې داسې شته چې یو سړی به 80 کاله مونځ به یې کړی، عبادت به یې کړی، قیامت کې به هېڅ هم نه وي. د تباه و برباد دی د انسان. په بل حدیث کې راغلی دی، نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا ټول صحیح حدیث دي، لا تجزئ صلاة، وی هغه مونځ هېڅکله نشي صحیح کېدلی، نه قبلیږي، لا يقيم الرجل فيها بين الركوع والسجود، وی چې سړی د هغې په رکوع سجده کې ملا نه سیده کوي، دا اصله صحیح کېږي نه. بلکې مشهور حدیث به تاسو اورېدلی چې دا هغه بدترین غل دی. بل حدیث دی امام بخاري هغه نقل کړی دی رحمه الله، حذیفه رضی الله عنه لوی صحابي دی، هغه یو کس ولیده چې د هغه د ملا نه سیده کوله، ورته ویله ځوانه وی د څونه وخت نه دا مونځ کې؟ هغه ورته ویل مونځ 40 سنه، وی د 40 کالونه زه دا مونځ کوم. هغه ورته څه ویله؟ وی ما صلیت، تا مونځ نه دی کړی، فإنك لو مت على غير الفطرة الله التي فطر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وی که تا مونځ نه دی کړی، 40 کاله ستا مونځ نه دی شوی، که چېرته ته مړ شوې په دې حالت کې، ته به غیر د نبي صلی الله علیه وسلم د ملت نه مرې. سبحان الله. صحابي داسې اسیرول نه کوي، دروغ ورته نه وایي.